درازار آفیشل پښتو شاعري د چینل نه خپلو قدرمنو ته د امن او سلامتۍ دعا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، د انساني سماج معراج خدمت دی. دا خبره چې په ویلو کې څومره اسانه ده، په کولو کې دومره ګرانه ده، ځکه چې کله هم چا د سماج د خدمت هڅه کړې ده، د کلی خلکو اکثر هغه د کلی نه ویستی دي، مفاد پرستو د هغه لار نیولې ده او د عقل نه خلاصو د هغه په کردار شک کړی دی. په داسې حال کې چې کوم قوت د هغه د ادرسي کولی شي هغه دی اخلاص. هم دا اخلاص دی کوم چې به د خدمت جذبې له دوام ورکوي او د مینې ارادو له استحکام. اخلاص په یو کمزوري وجود کې هم یو پهلوان روح ساتلی شي، بیا که د طایف ښار او که د یو جابر دربار، نه د حق خبره پاتې کېږي او نه په مخلوق رحم کامیږي. یو غزل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. ما د خپل ماحول د هر خیرن مخنه، ما د خپل ماحول د هر خیرن مخنه دوړې سڼوهلې لغړن شوم. نن مې ټول سرونه خپو له راوستل، نن مې ټول سرونه پښو له راوستل، زه چې په صلیب د خیال زوړن شوم. او ځکه د انا سلي ته جاړم، ځکه د انا سلي ته جاړم، زه په خپل وجود کې بې وطن شوم. بس د بې درکه خیال جونګړه وه، بس د بې درکه خیال جونګړه وه، نن یې د ملبې لاندې دفن شوم. او وخته د بېنومه وسوسو کې زه، وخته د بېنومه وسوسو کې زه پړق د پلوشو نه هم بدزن شوم. سکې د ازغو مې پسې نه کړې لا، سکې د ازغو مې پسې نه کړې لا، لوبو د ازغو کې ښه ازغن شوم. ویوړې غمخوارانو کډې ویوړې نن، ویوړې غمخوارانو کډې ویوړې نن، زه فضل لا نور هم ګل بدن شوم. او ما د خپل ماحول د هر خیرن مخنه دوړې سڼوهلې لغړن شوم. ګرانو ملګرو، په درې مصرو مشتمل یو مختصر خیال تاسو په خدمت کې پیش کوم چې ورته هایکو ویلی شي. ټوله ورځ منډه ده تکل د رزق، ټوله ورځ منډه ده تکل د رزق، خلک په دال چپاتی سر ورکوي. ټوله ورځ منډه ده تکل د رزق، خلک په دال چپاتی سر ورکوي، خو زه پښتون یم چپاتی نه خورم. ګرانو ملګرو، هیله لرم چې دا کلام او مختصر تنقیدي خبرې به په تاسو ښې لګي. زه به ستاسو د دروند خیال په تمه یم. ښاد او خوشحاله اوسئ.